پوډریانو د بدن د دفاع سیستم یا د ساتنې سیستم ډیر زیات کمزوری وي او ډیر زر په مختلفو ناروغیو باندې چې اخته کی. پوډریان ډیری چې دی کله چې د ځان ته پچکاري کوي د یوې پچکاري نه ګټه پورته کوي او یا ډیر پوډریان چې دی د یوې پچکاري نه ګټه پورته کوي او یا یوه پچکاري څو ځلې استعمالوي چې دا خلک چې کوم دي د ایډز د محلکې ناروغۍ یعنې وژونکې ناروغۍ د خطر سره مخ دي او همدارنګه د سپین او تور زیړي د خطر سره چې دی مخامخ دي. رګونه چې کوم دی دا میکروبي کیږي په رګونو کې غوړ راجمع کوي او بالاخر زړه او د مغز د سکتې یا حملې سبب کیږي چې بالاخر پایله یې او مرګ دی. د سږو تلپاتې ناروغۍ رامنځته کیږي یعنې چې په هغې کې ټوخی بلغم او سالنډي موجوده وي او حتی د سرطان سبب هم کیږي. هضمي سیستم باندې هم ول اغېز کوي او بالاخر قبضیتونه ورته پیدا کوي. په ښځه او نر دواړو کې چې دی جنسي اړیکې کمزوري کوي. که په ښځې سکي نو په هغې کې بیا میاشتني ناروغي چې کومه ده هغه هم په غیر منظم ډول باندې وي او دردناکه وي. یره ورته پیدا کیږي